پرونه خلاصو تر اسمان پرواز کوو په نڅوو مستي ورځو ته به لاس کوو لار شو تر اسمانه وبخندو تا ته دنیا ما خندوه ځان خندوه چې ورلنډې هی ما سره وایه کلی 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 بیا به وایو کلی 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 بیا به خندو کلی 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 کوکولي ما سره راځه کلی 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 ما سره ناڅه کلی 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 ما سره خنده کلی 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 اتلس، نونس، شل، یویش، دویش، درویش، څلورویشت، پنځهویشت، شپږویشت، اووهویشت، اتهویشت، نههویشت. ډېره زیاته مننه کوم کوکولي. وروسته له دې پام کوم. منکي کولی شي مرسته وکړي؟ صبر وکړه درغلم. په لاس کې دې څه دي؟ توپو د بالنګ دانې. څومره ښه. دا ماته راکتېږي. نه کوکولي، پام کوه کوکولي. سرکوه راځه کوکولي، ما درته تخت تیار کړی یو څو شېبې ارام وکړه چې ښه شې. سمه ده. مه خفه کېږه کوکولي چې زړه دې تنګ نه شي. پښه دې لږه ژوبله شوې، ډېر زر ښه کېږي. ښه نه غواړې چې کتاب درته ولولم؟ دا کتاب خو هېڅ انځور نه لري تینکي. کوم کتابونه چې انځورونه نه لري باید هغه مو ولولو منکي. ډاډه یم چې دا کتاب به دې م خوښ شي او په دې م ډاډه یم چې د کوکولي به م خوښ شي. پام کوه چې د کوکولي حوصله سرته ونه رسوي. دا د کوچني کپتان لومړی سفر و چې د نړۍ ښایست او د زیرمې اوبه یې ولیدې. ټول کبان هغه ژوي چې د اوبو لاندې ول هغه یې م ولیدل. هر څه ورته ډېر نږدې ول او د هغوی په لیدو ډېر خوشحاله وو. ځان سره به یې ویلې چې کولی شي دې ټولو ژوو ته په اسانۍ سره لاس هم وروړي. کوکولي، کوکولي. کوکولي، هغه کتاب دې حوصله خلاصوي. راځه چې باغچې ته لاړ شو. دا کوم بد کتاب نه دی. هله کوکولي، راځه داسې یو کار وکړو چې زړه مو تنګ نه شي. اندېښنه مه کوه کوکولي، زه پوهېږم چې څنګه دې خوشحاله وساتم. کتاب د چا زړه نه تنګوي. کوکولي، هلته پتنګ ته وګوره، څومره ښکلی دی که نه؟ ته نشي کولی چې وګرځې، پښه دې درد کوي که نه؟ یوه بله لوبه به م در وښایم، په تمه اوسه. غواړې چېرته لاړ شي منکي؟ ځم چې تخته راوړم تینکي. څه شوي کوکولي؟ غواړې چې یو بل کتاب هم ولولم؟ ډېر ښه، راځه چې یوه ارامه ځای ته لاړ شو. ها، هغوی به چېرته تللي وي؟
کپتان کوکولي هر څه تیار دی حرکت وکړو پوهېدم کومه نړۍ چې د اوبو لاندې ده هغه ښکلې ده کپتانه او د هغه مرستیالې داسې یو سفر ته لاره جوړه کړه چې خپله دنده پای ته ورسوي وروسته بیا هغوی ولیده چې یو کب ورته نږدې کیږي چې سرې سترګې لري او ډېر خطرناکه دی هغوی ډار شوي وو کپتانه وګوره کپتان کوکولي هله راځه چې زه کوکولي کوکولي کاپیتانه کوکولي بالاخره تاسو مې پیدا کړئ هله راځئ چې لوبې وکړو د کتاب لوستلو نه وروسته بیا ځو دا برخه یې ډېره په زړه پورې ده دا کتاب ډېر ستړی کوونکی دی زړه مې تنګ شو که غواړې واورې نو پاتې شه مینکي سمه ده او به ګورې چې ډېر په زړه پورې کتاب دی خوښ به دې شي مینکي کله مغزونه دې کار واخلي ډاډه یم چې دا کتابه تر پایه پورې ولولې خو کله چې داستانې پای ته ورسېدو بیا لوبې کوو ژمنه ده ژمنه ده کوچني کپتان او د هغې مرستیالې غوښتل چې د هغه لوی کب له لاسه وتښتي ملګرو کپتان کوکولي وګوره که د غرونو له لارې لاړ شو نو بیا کولی شي ځان وژغورو کوکولي بریالي شو کپتانه بند پاتې شو دا ځای ډېر تنګ دی کپتانه موږ له دې ځای نه نشو وتلی تینکي وروسته بیا څه وشول دوام ورکړه په زړه پورې ده حالا نو موږ درته په تمه یو ډېر ښه دوام ورکوم موږ بند شو کوکولي دا به یوه معجزه وي چې ځان وژغورو کوکولي کاپیتانه زما حق اورئ زمینکي کاپیتان یم کوکولي اندېښنه مه کوئ راغلم چې تاسو وژغورم هغوی وژغورل شول اوس کولی شو چې لوبې وکړو مینکي زه لوبې نه کوم پرته له ما یې وکئ غواړم هغه کتابونه ولولم چې انځور ونه لري تا رښتیا ویل تینکي کوم کتابونه چې انځور ونه لري کولی شي ډېر په زړه پورې اوسي مننه تینکي کوکولي ته کوم چیرته ځې مینکي پوهېږې چې کوکولي چیرته ځي نه پوهېږم تینکي پوښتنه مې وکړه خو یې نه ویل
ارومرو غواړي چې کوم کار وکړي. راځه پټ پټ ورپسې ورځو. فکر کوم ویلیدو. چپ شه مینکي، کنه موږ به وویني. وی نه لیدلو. ښه نو تاسو دلته څه کوئ؟ دته پټ شه کنه موږ ویني. پوه نه شوم. کوکولي سارو هغه هم پټ پټ. کوکولي خو نشته. نشته؟ همدا اوس هم دلته وو. ناڅاپه چېرته لاړو؟ همدلته دی. مګر کوکولي موږ خو ملګري یو، نه باید پرته له یو بل نه لرې ځای ته لاړ شو. تنکي رښتیا وایي. رښتیا زه هم ډېره حیرانه شوم کوکولي. باکس دې اخیستی چېرته ځې؟ بیا ورک شو. که داسې چټک لاړ شي ګیر کولی نه شو. دا مه هېروئ ملګرو، ما ته هم دود وایي. په سړکونو ښه بلد یم. یوه لاره به پیدا کړم چې هغه پسې ورشو. خیر نو حرکت وکړئ. تر څو مو چې بوټان پاک نه کوي نه مو بیایم. سمه ده، اوس به مو بوټان پاکو. پاک بوټان وروسته د هغې مکسیلیټر. یوې خواته شئ، زه راغلمه. سلام کوکولي. اته داسې تختې کوکولي، زموږ دې موټر ته وګوره. کوکولي کولی شي ووایي چې چېرته ځئ؟ د لوبو د نړۍ نقشه. د لوبو د نړۍ نقشه؟ هغه نو کوم ځای دی؟ هغه ځای چې د ټولو ماشومانو خوښېږي، خو هلته تلل ناشوني دي. زه غواړم چې د لوبو نړۍ ته لاړ شم. صبر وګورم چې د تلو لاره شته که نه. پای دا مې نه کړه. هلته تله ناشوني دي. که د کوکولي نقشه وګورو کیدای شي پیدا یې کړو. تا ونه ویل چې دود یې، ته خو په سړکونو کې بلد یې. هو رښتیا وایې تینکي. راځئ نو ملګرو. په یوې ښایسته ورځ کې خپل بکس مې کړی په شا کې، په سړک کې شو روان، موږ درې دانې دوستان، شین چمن او سره ګلان، له پاسه هم شین اسمان، نقشه مې هم په لاس کې، لاړو په خپل موټر کې، لاړو د لوبو کار ته، لاړو د خوبو کار ته، لاړو تر څو پوره کړو خپل د زړونو آرزو، لاړو د لوبو کار ته، لاړو د خوبو کار ته، لاړو تر څو پوره کړو خپل د زړونو آرزو. خوشاله شي مې مو تېرې کړې، غم غوسې مو هېرې کړې، لاړو د لوبو کار ته، لاړو د خوبو کار ته، لاړو تر څو پوره کړو خپل د زړونو آرزو، لاړو د لوبو کار ته، لاړو د خوبو کار ته، لاړو تر څو پوره کړو خپل د زړونو آرزو. د نقشې له مخې باید له دې لارې نه لاړ شو. هسې نه بل سړک نشته دودو ته. سړک بند دی. اوف زه وایم هسې لټوو. د لوبو نړۍ هسې یوه کیسه ده، نور هېڅ هم نه. اوف ډېره ستړی یم.
نیکیږي د لوبو د نړۍ لټول بلې ورځې ته پرېږدو ملګرو. پیدا دی کو چیرته وو؟ د غونډۍ نه ښکته کوکولي. ما تر اوسه داسې یو ښکلی ځای په عمر کې نه و لیدلی. رښتیا زه غواړم چې ووینم. کاش ما هم کولی شو چې ووینم. ته راوستو ډېره مننه. نور نشم کولی صبر وکم. زه خو د لوبو نړۍ ته ځم. دودو ته صبر وکړه. ما یوازې مه پرېږدئ. د لوبو نړۍ په تمه اوسه، موږ درغلو. الوتونکو ته وګورئ، په سفر روانې دي. اوس نو د مني موسم دی. سلام الوتکو، تاسو څنګه یې؟ الوتونکي ډېر هوښیار دي. هغوی پوهېږي چې منکي څه لري. سلام الوتونکو، غواړئ چې اوبه وڅښئ؟ هغوی ویل چې هو، یعنې غواړي چې اوبه وڅښي. لږ صبر وکړئ الوتونکو، تاسو ټولو ته اوبه راوړم. هله مهرباني وکړئ اوبه وڅښئ. دوی ډېر تږي دي. تاسو ته خواړه هم راوړم، په خوند سره یې وخورئ. راځئ چې وچو پاڼو کې لوبې وکړو. زما د وچو پاڼو غږ ډېر خوښیږي. کله چې الوتونکي په سفر لاړ شي نو پاڼې وچیږي او ځانو سره سندرې هم وایي. یعنې منی راغلی ملګرو. ښه سفر ولرئ. هغوی خدای پاماني کوي. او واه، دلته راشئ، صبر وکئ مه ځئ. ستاسو یو ملګری دلته پاتې دی. هی صبر وکئ، دلته مو یو الوتونکې پاتې ده، بېرته را وګرځئ. دا ټپي شوې. اندېښنه مه کوئ ملګرو، یوه لاره به پیدا کړو چې ښه شي. اوس یې پلټنه کوو چې زر ښه شي. هو پیدا مې کړه. څنګه وکړو چې د دې الوتونکي وزر ښه کړو؟ اهلا ورشئ، ما ته مالوچ او ملهم راوړئ، زر کوئ. دا دې رامې وړل، هر څه چې غواړې په دې کې دي. څومره وخت کې ښه کېږي؟ سبا پورې به یې وضعیت ښه شي. خو نور الوتونکي ورنه لاړل. مه خفه کېږئ ملګرو، ما ته هم دود وایي. یو کار به وکړم چې زر ښه شي. اسنا پاڼې راتویږي، مرغۍ بیچاره ډارېږي. اوړی لاړه ژمی راغی، د مرغیو تلو وخت راغی. مرغۍ له دې ښاره لاړې، ګرمو نرمو ځای ته لاړې. خو یوه ایله بده مرغه ولګېده په بله ونه. سترګې دې لکه اسمان، یشنې یا رنګین کمان. کوکولې ستا لپاره ډېر لا غمه پریشان. سترګې دې لکه اسمان، یشنې یا رنګین کمان. کوکولې ستا لپاره ډېر لا غمه پریشان. نازدانه وړې مرغۍ، خفه نشې مرغۍ. کوکولې هڅه کوي چې ته ښه شې مرغۍ.
راشي چې کشي اسمان ته به لاړه شي مور به دې خوشحاله شي چې ته بیرته لاړه شي چیک 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 د دې کوچنۍ الوتونکي وضعیت خو شو خو ټول الوتونکي ورنه لاړې تینکي تاسو اندېښنه مه کوئ ملګرو زه پوهېږم چې الوتونکي چېرته ځي او په دې پوهېږم چې هغه ډله چیرې ده کولی شي ورپسې ورشي ما ته دوت وایي د 4 لارو پاچا البته چې کولی شم زه په یوې لارې بلد یم نو څه ته په تمه یو راځئ چې ځو مه خفه کېږه ښایسته الوتونکي زر به دې ډلې سره یو ځای شي وګوره هلته دي هو پیدا مو کړه زر کوه دودو ته زر کوه الوتونکو لږ صبر وکئ یوه مرغۍ درنه پاتې شوې چیک 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 څومره ښایسته شیبه ده کوکولي مینکي وګوره هغوی الوزي هې صبر وکئ مه خفه کېږه کوکولي موږ د په غېږ کې نسو مینه در سره لرو الوتونکو سره به خدای پاماني وکړو په خیر لاړ شئ ښه سفر ولرئ تینکي سر کوه دروازه خلاصه که اوف سلام تینکي سلام دودو ته راځه دننه راشه آی دودو ته ښه دې وکړه چې راغلې خواړه به وخورو هماغومره به وخورو څومره چې برېښنا ته اړتیا لرم دودود پرون ډاکټر ته ورغلی و همداسې ده البته چې تر لا پوره څېړنې مې وکړې خو اوس ښه یم د ډاکټر زما غاښونه ډېر خوښ شول ورته مې ویل چې ورځ کې 2 ځلې خپل غاښونه برسوم بیا مې ورته وویل چې زما د معاینې پیسې څومره کېږي وایي 50 لیرې ومې ویل چې دا ډېرې دي ویې نه غوښتل چې تخفیف راکړي د همدې لپاره مې پیسې ورکړې او راغلم چې تاسو وګورم ډېر دې ښه وکړل دودو ته موږ باید خپلې روغتیا ته پام ونیسو ما مې خپل خواړه وخوړل اوس نو د لوبو وخت دی مینکي کوم څه دې نه دي هېر کړي پوهېږم څه دي هغه څه چې تل مې هېرېږي تینکي او په یاد مې نه راځي چې څه شی مې هېر کړي خو بیا مې تل هېرېږي تینکي غاښونه دې مینکي وروسته له خوړو د غاښونه باید ومینځي هو پوهېږم زما هېر شوي نه دي یوازې اوس لږه بیډه لرم وروسته یې بیا مینځم خو د غاښونو مینځل اړین دي اندېښنه مه کوه غاښونه مې پخلکي دي نه مې هېرېږي هیله مند یم چې ښه کلک غاښونه ولرئ ځکه چې زه غواړم ښه ډېر دې ووهم هې مینکي له پرونه مې تر اوسه نه لیدله چې غاښونه دې پرېمینځلي اوسي غواړې چې خپل غاښونه دې پرېمینځې څنګه نه تر اوسه مې نه دي پرېمینځلي راځه چې یو ځای غاښونه پرېمینځو څه وایې اوس نه دودو ده دا رښتیا هم یوه خزانه ده حالا نو ویني سلامتي غاښ مې دیشوم کوکولي خلاصه که کیدای شي لوبه وبایلو غاښ مې درد کوي
څه شوي منکي خفه ښکارې غاښ مې درد کوي منکي درته مې ویلي چې وروسته له خوړو نه دې باید غاښونه برس کړې باید تشناب ته لاړ شو درته یې وښیم کوکولي اوس نه ماته وګوره لومړی لږ د غاښونو کریم په برس باندې اچوو بیا یې داسې وهو وروسته په ټولو غاښونو باندې برس وهو تر څو چې ښه پاک شي او میکروبې له منځه لاړ شي بیا برس باندې غاښونه مخې ته شاته او پاس ښه مینځو بیا یې د دایرې په څېر برسوو چې ښه پاک شي په وروستۍ کې د مخې غاښونو باندې برس وهو کوکولي بیخي همداسې منکي په تا څه شوي دي نه هېڅ هم نه دي زړه مې وغوښتل چې نڅا وکړم څومره ښکلی پتنګ دی څه پتنګ دې وویلې تینکي هلته وګوره منکي څه شوي دي ها ناک د دې ناکو په لیدو خوشحاله شوم او چیغې مې کړې ناک مې ټول کړه حالا نو په تمه یم نه غواړې چې راباندې وخاندئ خو تا باندې ولې وخاندم منکي ځکه چې زه له پتنګ نه بیریږم تینکي خیر دی نو زم ځینې وختونه له تیارې نه ډارېږم پوهېږي کوکولیم له پیشوګان نه ډارېږي منکي سلام ټولو ته ستاسو خبرې مې واورېدې تاسو نه باید وشرمېږئ ډارېدلم د خوشحاله اوسېدو او خفه اوسېدو په څېر یو حس دی هر څوک له یو ځانګړي شي څخه ډارېږي زه پوهېږم چې پتنګان موږ ته زیان نه رسوي خو هر کله چې رانږدې کېږي نو بیا ډارېږم انسان ځینې وخت ډارېږي چې په دلیل هېڅ نه پوهېږي باید خپل ځان له ډار څخه وژغوري باید پوه شي چې زموږ د ډار لامل څه دی کاشکې داسې کېدی چې نورو نه ډار شو که وکولی شئ پتنګانو سره ملګری شئ کېدی شي دا ډار دې له منځه لاړ شي او بیا به هېڅکله هم نه وېرېږې دا کار څنګه وکړو هلا نو تینکي منکي دا یوازې یو کاغذي پتنګ دی فکر مې وکړ ژوندی دی اوس هڅه وکړه دا کاغذي پتنګ په لاس کې ونیسئ له ده نه خو ونه ډار شوم رښتیا هم کاغذي و اوس نه د رښتیني پتنګ وار دی حالا نو منکي ته یې کولی شې ونیسئ بریالی اوسې منکي دا ستا وروستی تمرین دی
اوس نو پرته له دستکشو جامو. ښه پتنګ چیرته لاړه؟ والته او لاړ. نه ما خو ځان تیار کړی و، ښه کار ونه شو. خیر دی ملګرو، کوم بل وخت. مینکې ته خو ښه یې؟ هیڅ خبره هم نه ده، زه ښه یم. اوس نو ارامه شه مینکې، همالته ودرېږه او مخ دې واړوه. ولې څه شوي؟ یعنې زموږ خواره یو ګټه ونه کړه که نه؟ تر اوسه چمتو شوی نه دی، خو په رښتیا هم ډېر لږ پاتې و چې وینیسي. یوازې یو ځل د جرأت وکړي بیا به وګوري. پتنګ سره به ملګری هم شي او لاس کې به یې مو اخلي. پلان مو بریالی کیږي که تاسو ټول زړور واوسئ. که غواړئ مینکي سره مرسته وکئ، تاسو باید هغه کار ترسره کړئ چې ونه ډارېږئ. یعنې دا کار زموږ د ټولو په ګټه دی. په رښتیا هم غواړئ دا کار وکړئ تینکي؟ باید زده کړم چې څنګه له تیارونه ونه ډاره شمه. یوازې همداسې مینکي سره مرسته کولی شم. کوکولي چمتو یې؟ په یاد دې وي تینکي، له کومو شیانو نه چې په رڼا کې نه ډارېږي، په تیاره کې باید ونه ډاره شي. ډېره وډاره شو. که تاسو سره مې ټکر کړی وي نو ما وبخئ. مو ازمایل تینکي، اوس خو ښه یې که نه؟ ښه یم. ګروپ به بېرته ګل کړو. کوکولي اوس ستا وار دی. دا پیشوګکه ډېره خوږه ده. مخکې لاړ شه او ورته اوبه ورکړه. هله مه ډارېږه. ښکاره کړه چې څومره ډارېږې کوکولي. هر څومره چې وډار شوې کولی شې لاس سره دې موږ ته ښکاره کړې. کوکولي وګوره که نه، دقت په اندازه دې ډارن یې، خو په همغه اندازه زړور هم یې. هو کوکولي، اوس نه خپلې زړورتیا نه کار واخله. هله نو کوکولي، تی کولی شي. آفرین کوکولي. هغه دی راغی، ستا ور دی تینکي. دا د چا غږ دی؟ کوکولي او تینکي په کوکولي کوي، مګر تینکي خو له تیارې نه ډارېږي که نه؟ مینکي ته هم راشه لوبې وکړه. کوکولي موس له پیشو سره لوبې کوي، مګر هغه خو له پیشوګانو ډارېږي. نه پوهېږم دوی څه کوي. ودلې ده مینکي، زه نوره له تیارونه نه ډارېږم او کوکولي هم له پیشو نه. خو څنګه کیدی شي؟ د زړورتیا شربت راکړو ځکه داسې شو. کله چې مو هغه وڅښو نو ډار مو له منځه لاړ. رښتیا وایې؟ زه یم غواړم، زه یم. راځه نو ته یم وخوره. دا دی هېڅ هم نه دي شوي ملګرو. د کوکولي پلان هم هېڅ کار ونه کړ. خیر دی موږ خپله هڅه وکړه.
ما وبخه دودو ته د زړورتیا شربت هیڅ ګټه ونه کړه، خو خوندورو باور وکئ. خوند یې لکه جوس و، خو ما باندې کار ونه که. اهو منکي هغه په رښتیا هم جوس وه. یعنې څنګه؟ کوکولي ستا د پیاوړتیا لپاره دا شربت جوړ کو او تا ته یې درکو تر څو چې ستا ډار له منځه لاړ شي. زه خو پوه نه شوم څنګه پیاوړي شوئ؟ تا خو د پټپټوني لوبه کوله. کوکولي م هېڅ له پیشو نه ونه ډار شو. د دې لپاره چې ښکاره کړو ډار ښه نه وي. کوکولي او تنکي دواړو خپل ډار له منځه ویوړ. اوس ډېر زړور دي. یوازې د دې لپاره چې ما سره مرسته وکئ. هو منکي خو بریالي نه شو. مونږ وبخه منکي، باید له پایله مو تا ته ویلي وای. خیر دی ملګريه، دا چې تاسو غوښتل ما سره مرسته وکئ. زه یم کولی شم. شو بریالی شو منکي. بریالی شو. تاسو زما لپاره ډار سره مبارزه وکړه. ښکاره مو کړه چې زه کولی شم دا کار وکړم. هغه د کیلي جوس نه، بلکې تاسو وایئ چې ماته مسواک راکړه. کوکولي څومره ښایسته شوی یې. صبر وکړه چې یو انځور دې واخلم. آفرین کوکولي، همداسې دوام ورکړه. کیله پورته وغورځوه. ډېر ښه کوکولي. ښکلی انځور دی. تکړه عکاس دی. داسې یو انځور مې نه ولیدلی. یعنې خوښ دې شو؟ البته چې خوښ مې شو. له تاسو نه ډېره مننه. مننه کوم، دا انځور ما اخیستی دی. یوه شېبه دا انځور تا نه دی اخیستی، ما اخیستی دی منکي. هی ملګرو غوږ شي، هغه انځور ما اخیستی دی، هغه زما انځور دی. او اوس هم د غوره انځور اخیستونکي د جایزې وړ دی، او دا جایزه د هغه چا ده چې دا انځور یې اخیستی دی، او دا جایزه کیلې او کاکولي پورې تړاو لري چې منکي اخیستی. کاکولي نه کوکولي دی، ولې هغه جایزه واخلي؟ باید چې ماته یې راکړي، ځکه چې انځور ما اخیستی دی. منکي یوازې یو څوک کولی شي چې دا هغه هم یوازې زه یم. په زحمت مې جایزه ترلاسه کړه. له تاسو ټولو نه مننه کوم او له ځانه مې. نه هغه انځور نه دی اخیستی. ان په دې نه پوهېږي چې چېرته او څنګه یې اخیستی، خو زه پوهېږم هغه جایزه زما حق دی. هیله کوم زما خبرې ته غوږ شي او هغه جایزه راکړئ. هغه زما حق دی، زما جایزه ده. خیر دی زما حق راکړئ، زما حق. منکي پاسېږه. څنګه کولی شي زما جایزه واخلي؟ څنګه منکي ځواب راکړه. کومه جایزه یادوې؟ د غوره او ښایسته انځور اخیستونکي جایزه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېدل او تا واخیسته. ما د هغه لپاره څومره زحمت ایستلی و. ما درنه واخیسته؟ هېڅکله دې دا کار نه هېروم، پوه شوې؟ هېڅکله هم نه. خو ما نو څه کړي دي؟ د دواړو سهار په خیر. نن په کمړخ له خوبه پاڅېدلی یې تینکي. چپ شه چې دې څکلی کوکولي. زیتون خو به دې راوړي وه. تینکي ډوډۍ دې چېرته ایښې؟ په المارۍ کې. مننه کوم. تینکي یوه شیبه دا نیولی شي. په کومو لاسونو دي چې زما جایزه واخیست؟ لږې لاسونه مو نیسه. ای کوکولي په تینکي څه شوي دي؟
تینکي درتلی شم. څه شوي دي مینکي؟ غواړم خبرې در سره وکم. له سهار راهیسې ته بیخي بل ډول شوې یې. دا انځور د چاپ کړی تینکي؟ چاپ کړی مې نه دی، اخیستی مې دی. انځور تا اخیستی؟ باور وکړه ډېر مې خوښ شو. رښتیا وایي مینکي؟ هو رښتیا وایم. د ښکلي انځور لپاره خو باید جایزه هم درکړي. وامې اخیسته، انځور زما دی خو جایزه تا واخیسته. له یاده خو مې هېڅ نه دی وتلی. یوه شیبه صبر وکړه. نن سهار مې چې خواته راغلې په غوسه وې. ویل د جایزه مې تا اخیستې ده. لکه چې کوم بد خوب دې لیدلی که څنګه؟ مننه دې مو نه کړه. د همدې لپاره ما نه خفه یې؟ اوس مننه کوم. د دې لپاره چې خپله جایزه دې ما ته راکړه، له تا نه یوه نړۍ مننه کوم تینکي جانې. خوشحاله شوې؟ تینکي بخښنه درنه غواړم چې جایزه مې دې واخیسته. خیر دی ما وبخښه که نه؟ تینکي خیر دی هیرې که نو؟ بخښنه غواړم ګرانې. تینکي جانې بخښنه درنه غواړم، ومې بخښه نو. تینکي سمه ده مینکي، نوره در باندې غوسه نه یم. یعنې به دې بخښلم؟ خدایه ښه وشول. تینکي ته ولې د یوه خوب لپاره دومره په غوسه شوې ها؟ زما ټولې څېړنې پرته له دې چې زه خبر شم په خپل نوم دې کړي دي. هغه فورمولونه ستا نه زما دي. په تاریخ کې به تا نه ما د نیوټن په نوم یاد کړي پوه شوې؟ دا دی مینکي، هغه یې غلا کړې ده. ما ته دې ویل ما د جایزه نه ده اخیستې تینکي. نه پوهېږم چېرته دې ایښې وه. خوب دې لیدلی ګرانې؟ خو ما ته یې رانه کړه، تا ته یې درکړه. ما نه ده اخیستې. وا دې اخیسته. نه مې ته اخیستې. وا دې اخیسته. نه مې ته اخیستې. یوه شیبه ما ته وګورئ. زما په نظر چې جنګ د حل لاره نه ده. یوه شیبه په تاسو باندې یو غږ اورم چې ارامه شئ. څنګه و؟ خوښ مو شو؟ ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. خوب وړی و؟ خدایه ومې نشو کولی. خیر دی دودو ته ستا تېروتنه خو نه وه. ته رښتیا وایي هر څه د همدې ځای نه پیل شو چې تینکي خوب لیدلی و چې تا د هغې جایزه ونه اخیستې ده. یعنې تینکي هم داسې وایي. خو اوس نو څه وکړو؟ داسې څه وکړو چې تینکي خوشحاله شي. کوکولي ته خو م یو څه ووایه که نه؟ کوکولي بیا هغه پخوانی خوب نه باید تکرار شي. اوس د غوره انځور اخیستونکي د جایزې وار دی. دا جایزه ګټونکي ته ورکول کیږي. ښه نو باید دا ووایه کومه کیله چې کاکولي پورې تړاو لري د مینکي وسیله اخیستل شوې. کاکولي نه کوکولي دی. مننه کوم ملګرو، ډېره زیاته مننه کوم. د دې جایزې لپاره هیڅ چا ما سره مرسته نه ده کړې ځکه چې دا جایزه زما نه ده. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې دا انځور یې اخیستی دی. هغه اوس سټیج ته راولو. لاسونه وپړه کوئ. دا څه وشوه؟ اوس باید تا ته په نجارۍ کې صفر درکړم چې سم کار دې نه دی کړی. پوهېږم چې دا خوب نه دی دودو ته. ښه وشو چې ته راویښه شوې. تینکي ومې غوښتل چې په همدې تمثیل کولو رښتیا درته ووایم.
مینکي اړینه نه ده چې کوم څه ووایې. تاسو ټول ډېر ښه یې. رښتیا ده چې تمثیل مو خراب شو، ډېره خفه شوم، خو ما ته دې دا ثابته کړه چې تا غلا نه ده کړې. ډېره مننه کوم مینکي. کوکولې دودو ته تاسو راباندې ډېر ګرانې. نو بیا دا جایزه راکه. البته چې ماته یې راکوي، دا به ماته تر ټولو غوره ډالۍ وي. اوس یې وخت نه دی که نه؟ دومره نه. شاتانې څوکۍ مې نه خوښېږي، غواړم چې له نږدې نه فلم وګورم. خو باید دودو ته په تمه اوسو تر څو چې هغه رانیشي. موږ دننه نه پرېږدي مینکي. څوک وایي؟ یوازې موټر کې دننه تللی شئ، له موټر نه پرته دننه مه ځئ. هڅه مه کوئ چې له موټر نه پرته دننه شئ. هیله کوم. دا چې بې موټره دننه شئ هیله مه کوئ. خدای دې وکړي چې دودود ناوخته نه ګیټین کي. اندېښنه مه کوه، راځي. دودود خپل مسؤلیت ډېر ښه پېژني. پنځه دېرش دقیقې نورې پاتې لا وخت ده. سینما خدایه موږ باید سینما ته تللی وای. وګوره څو بجې دي. ډېره ناوخته شوې ده، ډېره ناوخته شوې. سړې اوبه ډېرې ښې دي. خدایه الله مخکې مې لرې شئ چې دودود راځي. اندېښنه مه کوئ ملګرو، دا د اکسیلیټر ورکوم، په 5 دقیقو کې به در ورسېږم. د فلم پیلېدو ته 20 دقیقې پاتې. موږ به دننه لاړ شو. دودود حسن هم راځي. پرېږدي مو چې دننه ورشو؟ که په درنښت هیله وکړو خود مو پرېږدي. سلام. هغه زما تینکي غواړي یو څه ووایي. زه ولې دا کار وکړم؟ نو بیا کوکولي به درته ووایي. سمه ده، زه په خپله وایم. سلام. ګوره دودود ملګریا مو کیدای شي په لارې کې پاتې وي. کولی شو موږ دننه لاړ شو؟ بې موټره نشئ تللی. خو هیله کوم مخکینۍ ټولې څوکۍ به ډکې شي. له موټر نه پرته اجازه نه درکوم. هیله کوم اجازه راکئ. تاسو ولې دومره شلګي کوئ؟ خیر دی مینکي مه شله کېږه. راځه چې دودو ته په تمه اوسو، کیدای شي اوس راشي. دا د سړک خالی شو. څه وکړه؟ نه داسې ښکاري چې دودود نه راځي. ښه نو موږ څه وکړو؟ تا کومه لاره پیدا کړه کوکولي؟ بوم 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 بوم. زما موټر څنګه دی؟ راځئ ملګرو چې فلم پیلېږي. موږ موټر خپله جوړ کړو، خو سم نه و که نه؟ اوس به وګورم چې زما مخه څوک نیسي. سړک ته هېڅ اړتیا نشته.
دا ده دا ټوله لاره زما شوه او او نه لږ ستونزمن خو ګټونکي شوو. هله مینکي ما پورته کش که. لږ لرې دی خو څه وکړو نو. ډېر ښه په وخت ورسېدو ملګرو. دود راغی. ملګرو هېڅ فکر هم نشئ کولی چې لاره څومره بانده وه. داسې خو به نه وي چې خوب وړی وي دودو ته. اوهو رښتیا دې ویلې. زه له تاسو ټول نه بښنه غواړم. راځئ نو چې لاړ شو. اوس هم لا وخت دی. درې ټایره موټر نشي دننه کېدی. 2 ټایره موټر ته مې اجازه نشته په ځانګړې توګه چې پنچر وي. کېدای شي چې د سینما په څېر نه وي خو داسې یو څه کوم چې فلم وګورئ. ښکلی نه دی. ښکلی دی ډېر ډېر. خیر دی مشاړه دودو ته لیدلی دې نه شي. سمه ده. دا خو مې لوستلي خو دا نه دا کتاب خو حسن تنکي راته لوستلی و. څه شوي دي مینکي؟ نوی کتاب نه لرم چې ویې لولم. ټول کتابونه مې ولوستل. غوښتل مې کتاب واخلم خو له ما سره هېڅ پیسې هم نشته. ولې کتابتون نه یې نه اخلي؟ له کتابتون نه خو هغه ځای د زده کوونکو لپاره دی ځکه چې زده کوونکي مطالعې لپاره ځي. هو ځکه چې کتابتون یو ارامه ځای دی. زموږ لپاره کتابونه هم پکې شته او مجبوره نه یو چې کتاب په پیسو واخلو. کولی شو په امانت یې واخلو. ته رښتیا وایې تینکي خو همدا اوس به لاړ شو. دلته خو ډېر کتابونه دي تینکي. د کیسو کتابونه هم شته، علمي کتابونه هم شته، او تخنیکي کتابونه هم شته، هر ډول کتابونه شته. تینکي جانې کولی شو چې کتابونه ترې په امانت واخلو او ویې لولو؟ مینکي کله چې د کتابتون غړی شي هو خبرې مې وکړې یوازې یو انځور پکار دی چې د دې کتابتون غړیتوب ترلاسه کړي. نو همدا اوس زه خپل انځور مې اخلم تینکي. هله بیړه وکړه که چیرې کارت ولرې نو کولی شي له کتابتون نه کتاب واخلي. اوس نه کولی شم د کتابتون د غړیتوب کارت واخلم. زما خپل کارت کولی شم د غړیتوب کارت واخلم او کتاب واخلم. د غړیتوب کارت اخلم. د غړیتوب کارت مې اخلم. اوس کارت اخلم. کارت. زه نن باید د ځان لپاره کارت واخلم. رښتیا وایې د څه شي کارت؟ د کتابتون کارت. لومړی ځل مې دی غواړم یو انځور د کارت لپاره مې واخلم. البته چې همدا اوس مې انځور اخلي. هو لږ ښي خواته، لږ کیڼ خواته، لږ لاندې، لږ پاس. جدي اوسه، مه خنده، سر دې مخته که، شاته شه، ښي خواته، کیڼ خواته، ارامه اوسه. آفرین همداسې. لږ ښي خواته، لږ وخنده. آفرین همداسې. آفرین ډېر ښه. خلاص شو. انځور مې ښکلی نه دی راغلی. ښه سمه ده بیا یې درنه اخلم. یو بل هم هیله کوم. آخري انځور خیر دی. څېره دې د کمرې په روښنایي توره شوې ده. نور زه نشم کولی چې ستا انځور واخلم. بیخي دومره ډېر انځور نه دی واخیستل چې هېڅ حوصله نه ده راپاته. که زما انځور لږ فوتوشاپ کې کیدای شي انځور مې ښکلی شي. 1.5 ساعت مو په انځور اخیستو تېر که.
هیڅ کوم ښکلی انځور د کتابتون د غړیتوب لپاره نه لرم. دا انځور دې کله پکار دی ها؟ که نن چمتو شي ښه به وي. زه تل ماښام خپل دکان بندوم، خو ته بیا هم راشه او انځور دې واخله زویه. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. ماښام ته به زه درشمه. دا انځور به مې ښکلی جوړوي. هو سمه ده که نه؟ انځور به مې ښکلی وي، نو زه باید عکاس ته ورشم. فکر نه کوم منکي، لکه چې انځور مې ښکلی نه دی راغلی. دا چې انځور د ښکلی راشي نو یوازې اکت پورې اړه لري منکي. هو خو نشم کولی چې سم اکت وکم. زه یو ښکلی او با انرژي ماشوم یم تینکي، همداسې نه ده؟ ټول ماشومان ښکلي دي منکي. ته مه خفه کېږه چې انځور دې خراب راغلی. د یو انسان اخلاق له څېرې نه ډېرې اړین وي ګرانه. په ښکلې څېرې د انسان زړه پاک نه ښکاري، یعنې څېره اړینه نه ده ملګریه. خو د یو چا اخلاق له انځور نه نه ښکاري که نه تینکي؟ انځور یوازې یو انځور دی. کوکولي ته وګوره، په خپلو انځورونو کې څومره ښکلی ښکاري. ځکه چې اکت کولو کې هیڅ جوړه نه لري. نو بیا کیدای شي کوکولي را سره مرسته وکړي تینکي. هیله کوم کوکولي ما سره مرسته وکړه. هیله کوم کوکولي خیر دی ما سره مرسته وکړه که نه؟ هیله کوم کوکولي. هیله کوم کوکولي. هیله کوم کوکولي. خیر دی هیله کوم کوکولي. هیله کوم خیر دی. خیر دی کوکولي. ډېره مننه کوکولي. حالا نو راسته یې که، حالا تمرین که. ولې دلته ودرېږم کوکولي؟ کولی شي دلیل یې ووایې؟ اوس د لوبې کول پرېږده، زه باید دا هر څه زده کړم ځکه اړتیا ورته لرم کوکولي. ښه حرکت کوم، سمه ده. کوکولي په سترګو مې ولې روښنایي اچوې؟ اوف کوکولي دا کار مه کوه. بیا په تخته حرکت وکړم. نور نو څه وکړم؟ ښه نو پوه شوم کوکولي، باید اړینو ټکو باندې فکر وکړم. د ستونزو په اړه فکر نه کوم، بیخي ارامه به شم. په مثبتو ټکو باندې فکر کوم، همداسې ده که نه؟ داسې بېکاره چې کښېنم او کار ونه کړم، بیخي بل ډول به مې خوب ویسي. کوکولي زه دې وډار کړم، ولې دې ناڅاپه زما انځور واخیسته؟ بس دی نو. ښه نو اوس نه څه وشول؟ کوکولي څه شوي؟ ځواب راکړه. کوکولي وګوره ماښام کېږي، یو څه خو راته زده کړه. دا مې اخري شانس دی. ولې ټوکې کوې کوکولي؟ زم همداسې وکړم. ها 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 ومې خندل، سمه ده. بیا هم غواړې چې وخندم، سمه ده. ها 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 خندا خو راته اسانه ده، خو موږ ولې خاندو؟ کوکولي
وای زما خدایا ګوره ته مې اعصاب خرابوي سمه ده خنده مو ګوره کوکولي بس دی نور کوکولي بس که په تا مې باور وکړه تا ته مې زده کوونکی وویل ورځ تېره شوه خو هېڅ څه مو نه شول زه له منځه لاړم ستړی شوم نور مې انځورونه ماخله تاسو دواړه ما ځوروئ آفرین اوه ډېر ښایسته راغلی یم اوه خو دا هر څه څنګه وشول باید پوه شي چې څه ډول د کیمرې فلاش ته عکس العمل وښیي باید په یاد وي چې سترګې دې خلاصې ونیسي او دویم دا چې غږ ته باید غوږ ونیسي غوږونه دې باید هر غږ سم واوري او ډېر پام ورته ونیسه مینکي او وروستی خبره خندل دی خندا کول دې ډېر اړین دي خو پرته له کوم دلیله ځکه چې له خندا پرته انځور هېڅ ښکلی نه راځي هر څه مې چې وویلې هغه ډېر اړین دي مینکي اوس نو تا اکټ کول زده کړي دي پوه شوې او کولی شي چې ښکلي انځورونه دې واخلي دغه ته له تا نه ډېره زیاته مننه کوم هو دا خبره خو ما وکړله که نه ډېره زیاته مننه کوکولي ته مې ښوونکی یې کوکولي آکاس دکان بندوي هله نو زر ورشه مینکي همدا اوس مې دکان بندوه اندېښنه مه کوه یو انځور به څه نه کوي سمه ده وروستی انځور ښه زه چمتو یم دا دی اخلم یې انځور مې ښایسته دی او کارت هم لرم او څومره چې مې زړه غواړي کتاب ویلی شم